Welcome to English Grammar Class. Month 2, Lesson 8. د انګلیسي ژبې د ګرامر درس ته ښه راغلاست. د دوهمې میاشتې اتم درس. زموږ نننی درس په انګلیسي ژبه کې تیره جاري زمانه یا past continuous tense ده. Past continuous tense. We use past continuous tense when we are talking about a job that was ongoing in the past. تیره جاري زمانه دا موږ هغه وخت استعمالو کله چې موږ د هغه کار په باره کې خبرې کوو کوم چې په تیرو وختونو کې جریان درلود یا د جریان په حالت کې وو. او سټرکچر یا د جملو جوړولو فرموله یې کله چې موږ وغواړو د تیر جاري زمانې جمله انګلیسي ژبې ته واړوو نو موږ یې له سټرکچر نه کار اخلو او همدارنګه که له سټرکچر نه موږ په جمله کې څه پاتې سي یا یې غلط ولیکو نو د موږ جمله به غلطه یعنې سمه صحیح معنا به نه ورکوي. اول positive یا د مثبتو جملو سټرکچر subject plus was / were. was او were نه به په جمله کې یو راځي نسي کولی چې په جمله کې دواړه راسي. was موږ هغه وخت استعمالو کله چې موږ د یو شي یا د یو شخص په باره کې خبرې کوو. مثلا he was talking هغه سو یو سو نو موږ was ورته استعمال کوو. او were دا موږ هغه وخت استعمالو کله چې د دو شیانو په باره کې خبرې کوو یا د دو اشخاصو. مثلا they were playing هغوی چې سو were ورته استعمالو ځکه چې هغوی له یو نه زیات دي یعنې جمع دي. plus v1 plus ing plus object. دوم negative یا د منفي جملو سټرکچر subject plus was / were plus not plus v1 plus ing plus object. د v1 مطلب د verb لومړنی حالت او ing لکه مثلا کله چې موږ وایو I am playing ing اخر کې راغله I am working. دریم interrogative یا د سوالی جملو سټرکچر was / were plus subject plus v1 plus ing plus object او همدارنګه اخر کې د سوالی نشان. که موږ وغواړو د مثبتو جملو سټرکچر negative یا منفي جملو سټرکچر ته یې واړوو نو موږ له was او were نه not اضافه کوو. مثلا he was playing cricket هغه کرکټ کوو لګیا و په تیر وخت کې. او که موږ وایو هغه په همدا اوس وخت کې کرکټ کوي بیا موږ د was په ځای is استعمالوو helping verb د is he is playing cricket. دوم negative یا د منفي جملو جمله یې he was not playing cricket هغه کرکټ نه کوو په تیر وخت کې. was he playing cricket آیا هغه کرکټ کوو که نه. له چا نه پوښتنه کوي ته خبر نه یې آیا هغه کرکټ کوو که نه. usages of past continuous tense د تیرې جاري زمانې د استعمال ځایونه. past continuous tense is used to show an action which was going on at some exact time in the past. اول استعمال تیره جاري زمانه د هغه عمل د کاره کولو لپاره استعمالیږي چې په تیر وخت کې د جریان په حالت کې یا د جریان په حال کې وو. note in this usage it is usually used with when and while clause. note په دغه استعمال کې معمولا له when او while له قضیې سره استعمالیږي. مثلا I was swimming in the pool yesterday morning ما تیره ورځ سهار په حوض کې لامبو وهله. they were playing volleyball when I called them کله چې ما هغوی ته زنګ ووهه دوی والیبال لوبه کې مشغول یعنې والیبال یې کوو. while I was studying he knocked the door هغه وخت چې زه په مطالعه کې مشغول وم هغه دروازه وټکوله. second usage past continuous tense is also used without a time expression to indicate gradual development. دوم استعمال همدارنګه تیره جاري زمانه به د وخت له اصطلاح څخه د تدریجي پرمختګ د ښودلو لپاره استعمالیږي. مثلا the weather was getting darker هوا د یخېدو په حال کې وه. it was getting darker. اول مثال کې موږ ویلي the weather was getting colder هوا د یخېدو په حال کې وه او په دوم کې it was getting darker
هغه د تیر کېدو په حال کې وه، یعنې تیر کېده. Third usage. Past continuous tense is used with always to show a persistent habit in the past. دریم استعمال تیره جاری زمانه له always سره استعمالیږي چې په تیر وخت کې یو مکرر عادت ښکاره کوي. مثلا he was always making noise in the class. هغه همیشه په ټولګي کې غالمغال کوو. موږ دلته ګوره always استعمال کړو ځکه د تیر عادت په باره کې خبرې کوو. هغه په تیرو وختونو کې غالمغال کوو، اوس یې نه کوي. دوم مثال عبدالهادي and احسان were always studying together. عبدالهادي او احسان همیشه یو ځای مطالعه کوله. Fourth usage. Past continuous tense is also used to show an unfulfilled decision in the past. څلورم استعمال همدارنګه تیره جاري زمانه په ماضي کې د سر ته نه رسېدلې تصمیم لپاره استعمالیږي. مثلا I was going to call you but I didn't have your phone number. ما تا ته زنګ وهو مګر ما ستا نمبر یا د فون شمېره مې نه درلوده. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. د دوهمې میاشتې نهم درس ته منتظر اوسئ. Please wait for the 9th lesson of the second month. دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریک کړئ. Please share this video with your friends too. Thank you for watching. له کتلو نه مو مننه.